فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نو لازم دو چې هغه کسون دي الله تعالی په لار کې وجنګيږي چې دنیايي ژوند د آخرت په بدل کې خرڅوي قربانوي او څوک چې د الله تعالی په لار کې جنگ کوي بیا هغه ووژل شي یا په دشمن غالب شي نو موږ به هغه ته زر ډیر لوی اجر ورکوم. نو لازم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. او پتو سے څه شوي دي چې تاسو د الله تعالی په لار کې نه جنګېږئ او د کمزور سړی او ښځې او ماشومان د خلاصولو په لار کې هغه کسان چې وایي ای د مجربه ته موږ د دې کلي نه وباسه چې اوسېدونکي ظالمان دي او ته د موږ دپاره له خپل طرفه کوم دوست حمایت کوونکی مقرر کا او ته د موږ دپاره د خپل طرفه کوم مدد کوونکی مقرر. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی هغوی د الله تعالی په لار کې جنګ کوي او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی د طاغوت شیطان په لار کې جنګ کوي. نو تاسو د شیطان د دوستانو سره جنګ کوئ بېشکه د شیطان چل او مکر همیشه ضعیف دی.